سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ هر کال د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځو ته د درناوي په موخه لمانځل کیږي. د مارچ 8 په 1970 زیږیز کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د ښځو مقام ته د درناوي په موخه ونومول شوه او دا د نړۍ د میرمنو د یووالي بیلګه بلل کیږي. له دې سره له دې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی لا هم شتون لري او د رسمي بنسټونو د شمیرو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتیو کچه مخ په زیاتېدو ده. له دې سره سم د هیواد لومړۍ میرمنې رولا بیبي ګل غني د نړۍ او په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته د ښځو د نړیوالې ورځې د رارسېدو له امله مبارکي ویلې ده. میرمن بیبي ګل غني په همدې اړه په خپل یو ویډیویي پیغام کې ویلي افغان میرمنې په ډیر قوت سره غواړي د سولې په خبرو کې خپل غږ اوچت کړي او په ټولو ملي او نړیوالو ناستو کې له خپل ځانه استازیتوب وکړي. نوموړې همداراز هیلهمندي ښودلې چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو ورځ په سوله هوساینه او امنیت کې ولمنځل شي او د جګړې لمن نوره ټوله شي. له بل لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت 20 بندیانې تېره ورځ د کابل د څرخي پله له بندخونې ازادې شوې. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي دغه میرمنې د ولسمشر د بندیانو د بښنې او بند مودې د کمونې د فرمان له مخې ازادې شوي دي. د دغه فرمان پر بنسټ د 14 نورو بندي میرمنو د بند په موده کې هم کموالی راغلی دی. د ملي یووالي حکومت مشرتابه غړو یو ځل بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. ښاغلي غني تېره ورځ د ټاکنیزو کمیسیونونو له نویو غړو او د دارالانشا رئیسانو سره په کتنه کې وویل د ټاکنو اړوند حکومتي بنسټونه له ټاکنیزو کمیسیونونو سره د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې بشپړ چمتووالی لري او ټاکنې باید پر ټاکلي وخت ترسره شي. د نوموړي په وینا د دواړو کمیسیونونو خپلواکۍ ته په درناوي حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو او د امنیت د ټینګښت په برخو کې هر ډول لوجستیکي او مالي همکاریو ته چمتو دی. طالبان وایي د افغانستان موضوع دوه اړخه لري، یو یې بهرنی او بل یې کورنی بود دی. دغې ډلې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دمګړی د افغانستان په بهرني اړخ چې امریکا پورې اړونده ده خبرې روان دي، خو د کورني اړخ په اړه تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. د خبرپاڼې له مخې په اوسنیو خبرو کې په پوره جزئیاتو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو او دا چې افغانستان به د هیڅ چا پر ضد نه کارول کیږي خبرې روانې دي. ویل کېږي دا خبرې له تېرو 2 ورځو راهیسې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې د تړلو دروازو تر شا روانې دي. او ولسمشر غني وایي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې باید سیمه اجماع جوړه او د ترهګریزو ډلو ترمنځ اړیکې او په ځانګړي ډول له هغوی سره د دولتونو اړیکې واضح شي څو په سیمه کې تلپاتې سوله راشي. ښاغلي غني تېره ورځ د ناټو له ملکي سفیر نیکولاس کی سره په کتنه کې زیاته کړه چې سوله د افغان دولت لومړیتوب دی او په همدې موخه مشورتي لویه جرګه جوړیږي او دغه راز د کابل بهیر درېیمه ناسته به پر سولې تمرکز ولري. په دې کتنه کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه د ناټو ملکي سفیر ویل ناټو سازمان د افغان دولت له ټولو پروګرامونو او په ځانګړي ډول د تلپاتې سولې پروګرام هر اړخیز ملاتړ کوي او دا مشورتي لویې جرګې او کابل پروسې د درېیمې ناستې د جوړولو په برخو کې هم همکارۍ ته چمتو دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.